14 اگست کې خو یو داسې بد اخلاقی روانه چې مطلب دا دی د موټر سایکلونو زموږ خارونو کې اکثر دا مصیبتي دلته تاسو دې طرفون ته نیم خبر سواد طرف ته یا دې طرف ته سکیږي الله اعلم خو لکه مطلب دا یلته سلنسري وکړي د موټر سایکل نه یو لوی شور او یو بد اخلاقی وي نو دا لکه یا به فایرینګ کوي هوایی یا دا خلی کې دا توتینی ولي او بس چغې دی او شور دی او کوڅه بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو مینوالو یو ځل بیا تاسو ورور تاسو ملګری کشبالي خان تاسو ثانیه خپلغه مخاطب دی کتونکو را سره یو ځل بیا موجود شیخ روح الله توحیدی صاحب چې څنګه تاسو معلومه ده الله رب العزت ولې ډوي علم ورکړی دی او اهم موضوع باندې نن مونږه د دوی سره خبرې اترې کوو کوم څنګه چې تاسو معلومه ده د اگست میاشت شروع شوې ده او 14 اگست را روان دی تاسو کول شیخ صاحب نه چې د دې په شرعي حکم سره موږ له کول څه پکار دي زموږ نوجوانان په 14 اگست کې قسمه کارونه کوي په دې سره دوپړې باجی او یا ډزې مزي وغیرہ قسمه چلونه کوي شیخ صاحب نه تاسو کو چې 14 اگست موږ له څه کول پکار دي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ټول ناول خو استاد شکریا ادا کوم تاسو دا خبرو کړی چې د اگست میاشت او د 14 اگست باندې د یوم ازادۍ په حواله باندې مطلب دا د خلکو یو تصور جوړ شوی دی چې زموږ خلک هغه څه کوي چې هغه اکثر د شریعت خلاف یا د اخلاقیاتو خلاف دا ټیک ده چې دا ملک چې یو انسان پاره کې خپل آزاد عبادت وکي د الله بندگی وکي دا د الله نعمت دی او د انعاماتو شکریا په داسې طریقه باندې پکار ده چې هغه د شریعت احکام زموږ نه پکې پایمال نشي دا اوس چې کوم زموږ خلک د ازادۍ په نوم باندې سکه جشن ازادي حالانکه په دې باندې بیل بحث کې دی چې آیا د ازادي په کوم حیثیت ده اخو جدا خبره ده خو بیا هم د الله رب العالمین یو نعمت دی چې د مسلمانانو په معاشره کې مونږ د الله بندگی کو عبادت کو زموږ دعوت پکې روان دی مدارس دي مساجد دي درس تدریس دي دعوت او اصلاح کار دی په دې د الله ډیر شکر ایستل وکړ دي چې موږ ته داسې مواقع فراهم کړي نو موږ ټول ملګرو ته دا وایو چې کلم د خوشحالۍ یو موقع راځي یوازې 14 اگست نه بلکې هغه چې الله موږ ته کومه د خوشحالۍ ورځ راکړي چې هغه د وړوکي اختر ورځ ده د غټ اختر ورځ ده بلکې د چا کره واده وي چا کره یو نارینه بچی وشي نو زموږ اکثر خلک پای کې د شریعت خلاف کوي یا به فایرینګ کوي هوایی او دا 14 اگست کې خو یو داسې بد اخلاقی روانه چې مطلب دا دی د موټر سایکلونو زموږ خارونو کې اکثر دا مصیبتي دلته تاسو دې طرفون ته نیم خبر سواد طرف ته یا دې طرف ته سکیږي الله اعلم خو لکه مطلب دا یلته سلنسري وکړي د موټر سایکل نه یو لوی شور او یو بد اخلاقی وي نو دا لکه څنګه ازادي ده په دې باندې سړی نه پوهېږي دا کم منطق دی کومه فلسفه ده دا کم لاجیک دی چې هغه لکه د دې له تصور ورکړی دی چې د ازادۍ اظهار دی ته و چې موټر سایکل نه سلنسر وباسه او بیماران وي په لاره دغه رنګه سپینګیري وي او دا وی هغه آرام خراب کوي هغوی ته تکلیف ورسوه او دې ته زه د ازادۍ نوم یم دا خاص یو اخلاقیاتو هم خلاف خبره ده یا دا خلی کې دا توتینی ولي او بس چغې دی او شور دی او کوڅه په کوڅه نو دا یو عجیبه خبره ده یا په دې کې مطلب دا نور د شریعت خلاف کارونه کوي موږ له پکاردار چې هر نعمت رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا فرمایلی دي چې د مؤمن هر حالت دا د لپاره د خیر حالت دی کچرته په د باندې خوشحالي راشي نو د الله شکر وکي په خوشحالۍ د الله شکر وکي الله اجر ورکي دا هم د لپاره غوره خبره ده او کچرته د باندې مصیبت راشي تکلیف راشي صبر وکي الله رب العالمین دا هم د په حق غوره خبره ده نو موږ له پکار د چې په هر موقع کې کده خوشحالۍ مقده او مونږ غواړو چې د الله رب العالمین شکر ادا کوو نو خوشحالۍ باندې د الله شکر ادا کول پکار دی شریعت د نافرمانی نه ده پکار د الله رب العالمین نافرمانی نه دی پکار او بل دا چې د کوم مقصد لپاره مونږ د عمل حاصل کړو هغه لک سوچ پکار دی چې هغه مقصد ته مونږ ورسېدو کنه هغه مقصد چې د هغه لپاره د لکونو خلکو وینې توی شولې عزتونه نیلام شو او دغه رنګ ډیر ظلمونه پاغي کو شو د ازادۍ پاغه تحریک کې او یو نارو چته شو چې د تاریخ په کتابونو کې نن مونږ ګورو
چې یاره دا ملک چې کوم مونږ جوړو پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله یعنی لا اله الا الله من دلته به الله عبادت او د الله بندگی وي دلته به شرک نه دلته به غیر الله عبادت نه آیا دا هدف مونږ حاصل کړی په کار د جدي طرف ته توجه او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم حدیث دي سنت طریقې دي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدینه طیبه کې هغه نافذ کړی شوی نظام او قانون او د دې ملک په دستور کې لیکلي دي چې د پاکستان سپریم لا دا به قرآن او سنت آیا قرآن او سنت نافذ دي نو مطلب دا دی موږ له دې لپاره جدوجہد پکار دی کوشش پکار دی ذهن سازی پکار ده دعوت او اصلاح پکار ده چې موږ آگاهی مهم دي د لپاره وچلو او موږ د غیر قومونو د کفار او د غیر قومونو نقال جوړ نشو چې نقلونه کولګي هغه ذهني غلامان چې ورته وایي ځان ذهني غلامان جوړول نه دي پکار چې کله د یو قوم پیخې کو کله د بل قوم پیخې کو موږ امت مسلمه سره پورا یو مکمل نظام شته دی هر یو موقع کې موږ ته شریعت زموږ راهنمایي کوي موږ لا نه پکار چې نور خلکو نقلونه وکړو د نور قومونو پیخې وکړو موږ لا پکار ده چې موږ د اسلام چې کوم تعلیمات دي داغه مطابق موږ مطلب دا دی هر قسم هلي ځلي هر موقع چې راځي چې د شریعت هغه حدود او د شریعت چې کوم هغه قوانین دي داغه موږ رعایت وکړو او موږ خپل مخې ته کیو جزاکم الله خیر ډیر زیاته مننه شیخ صاحب د شیخ صاحب خبرې تاسو واورېدې په کار د چې دغه خبرې مونږ په خپل هم په دې باندې عمل وکړو او دا د ثواب په نیت باندې د نور مسلمانانو سره هم شیر کو وسور کې اجازه تنوي پروګرام پورې خبرور کاشف علي خان د الله پامان